البته موږ دوه رقم ته جذب لرو، یو د مجاهدینو جذب لرو او یو د عام ځوانانو جذب لرو. بله. د مجاهدینو جذب څه ده، هغه ته موږ بعضې شرایط لرو چې مثلا تذکره به افغاني تذکره به لري او دغه به یې په اصطلاح باندې د تصفیې فورم به لري، هغه به د کره کتنې څخه وتلی وي، هغه ټولې ټاپې او امضاګانې به سوي او داسې د صحت له خوا څخه یو اصلاح موږ ورکوو چې هغه به پر جواب سوی او د جرم یو دنه د جنایي مدیریت ته ورکوو چې جرم به نه لري، هغه که سیاسي جرم وي که جنایي جرم وي. نو دغه داسې په دغو شرایطو باندې موږ مجاهدین جذبوو او بعضې یو بیا عام ځوانان جذبوو. د هغه دپاره موږ دوه شرایط لرو چې یو دا ده چې له 12 ټولګي څخه به فارغ وي او یا به د هغه معادل خامسه یا په اصطلاح باندې د وړې دورې اسناد لري چې هغه بیا موږ جذبوو، بیا یا عمومي قومندانۍ ته لیږو، هغه بیا 4 کلنۍ دوره ورته وایي. نو دغه دوه رقم ته موږ جذب لرو، یو د مجاهدینو ده او یو د عامو ځوانانو ده. د مجاهدینو دپاره څه شرایط موږ ډېر لرو، خو د عامو ځوانانو دپاره چې موږ کوم شرایط لرو هغه کې مهم شرط د 12 یا دغه معادل د خامسې یا وړې دورې اسناد دي چې دغه اسناد که چیرې ولري بیا موږ جذبوو او د 4 کلنۍ دورې دپاره موږ عمومي قومندانۍ ته معرفي کوو. په تېر کال کې موږ ته یو ځل چې موږ دغه د جذب پروسه شروع کړله، په دې کې ډېر ځوانانو مراجعه وکړله چې موږ عمومي قومندانۍ ته معرفي کړل چې هغه اوس هلته په درسونو باندې اخته دي، انشاءالله 4 کلنۍ دورې وروسته به هغه فارغېږي او دلته به د خدمت لپاره زمینه ورته برابرېږي.